السلام علیکم ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. ملګرو، ډېرو دوستانو زما څخه پوښتنه کړې وه چې موږ په خپل حسابي اکاونټ کې بیلانس یعنې پیسې لرو، خو کله چې موبایل شمېرې ته پیمنټ وکړو یعنې هغه پیسې خپل موبایل شمېرې ته ولېږو، نو زموږ د حسابي اکاونټ څخه بیا پیسې کمې شي، خو موبایل شمېرې ته دغه بیلانس نه جمع کېږي. نو هغه ملګري چې دغه پوښتنه لري دغه ویډیو وګوري. ملګري انشاءالله چې دا مشکل په دا ویډیو کې زه ورته واضح کوم. ملګرو، تاسو لومړی ما چینل سره سبسکرایب کړئ چې بیا تاسو ته صفحې اړوند او همدارنګه نورې تخنیکي او ټکنیکل ویډیوګانې ستاسو ته په وخت ورسیږي. ګرانو ملګرو، دغه کوم واتساپ شمېره چې زه تاسو ته در کوم دا به تاسو ته درکړم. ملګرو، تاسو لیدلی شئ دغه واتساپ شمېره ده ملګرو، چې بیا تاسو کولی شئ دغه واتساپ شمېرې ته میسج وکړئ او همدارنګه هغه خپل حسابي اکاونټ یو سکرین شاټ ته واچوئ. ملګرو، تاسو به لومړی دغه شمېرې ته خپل هغه تذکرې عکس ورته واستوئ، کوم چې تاسو خپل اکاونټ پر ویریفای کړی دی. یو د تذکرې عکس به ورته واستوئ، همدارنګه یو د خپل حسابي اکاونټ د پروفایل برخې د پروفایل د برخې یو دانه سکرین شاټ به ونیسئ، هغه به ورته واستوئ دغه شمېرې ته چې کوم ما تاسو درکړله. نو تاسو به دغه سکرین شاټ ورته واستوئ، همدارنګه دغه په پوښتنه یا په دغه رقم په وایس میسج کې ورته ووایاست، همدارنګه په لیکلي ډول هغه خپله پوښتنه چې لري هغه ورته ولیکئ. ملګرو، تاسو ورته ولیکئ چې موږ داسې حسابي اکاونټ څخه پیسې ولېږلې سیمې کارت ته، خو سیمې کارت ته جمع شوي نه دي، د اکاونټ څخه پیسې کاټ شولې. نو هیله ده چې دا مشکل راته حل کړي. داسې یو ډول خط په خط ډول ورته لیکئ، همدارنګه په وایس میسج کې ورته ووایاست، مشکل نه لري. انشاءالله چې بیا دوی تاسو ته په وخت ځواب درکوي. ملګرو، دوی څه نه څه مصروفیت لري، هغه دا چې دوی ډېر وخت مصروفه وي، کیدای شي ژر جواب نه درکړي. ملګرو، تاسو اوس لیدلی شئ چې دوی آنلاین دي. دا دي ملګرو، نو دا مرکزي دفتر شمېره ده چې بیا تاسو کولی شئ د دوی سره تماس ونیسئ او خپل ټول مشکلات مو ورسره حل کړئ. تاسو به لومړی یو تذکرې عکس، یو دانه د حسابي اکاونټ د پروفایل د برخې سکرین شاټ او کوم نمبر ته چې تاسو پیسې لیږلي هغه نمبر هم ورسره ولیکئ. ملګرو، دغه نمبر ته مو پیسې ولېږلې، خو نمبر کې پیسې نه دي جمع شوي، د حسابي اکاونټ څخه کاټ شولې، چې بیا دوی تاسو ته هغه مشکل په وخت باندې حل کړي. مننه ملګرو، د نورو ویډیو دپاره زما چینل درسره سبسکرایب کړئ.